زما نوم نایک دی او زما سوال دا دی چې وای د قرآن په مطابق د قیامت په ورځ الله پاک ټوله مسلمانان د قبرو سره پورته کوي، نو موږ خو هندوان یو، قبرونه نه لرو، زموږ سره به څه کیږي؟ د دې ورور سوال دی وای د قیامت په ورځ چې الله پاک موږ ته بیا ژوند راکوي او وای چې تاسو د خپل قبرو سره ولاړ سئ، نو دا ورور وای چې هندو خو قبر نه لري، هندو کوشنیان ماشومان خو قبر لري کنه، هندو ماشومان خو د هندو مذهب په مطابق شخوي سوځي خو نه، بیا هم ډیر مسلمانان ورک سي، ډیر اوبه یوسي، هغه خو هم نه شخیږي، قبر نه لري. دا چې الله تعالی وایي چې زه بیا ژوند درکوم، نو ضروري نه ده چې تاسو د قبر سره پورته کړئ. کوم انسان چې مړ سي هغه ته بیا ژوند ورکوي. په قرآن کریم کې الله وایي چې الله به هغه ته ژوند ورکوي، بیا مرګ ورکوي او بیا ژوند ورکوي. نو الله خو ژوند ورکوي که هغه په قبر کې وي، سوځلی وي او یا اوبو کې ډوب سوی وي، چې په هر حالت کې وي الله بیا هغه ته ژوند ورکوي او الله تعالی ته ژوند ورکول ډیر آسان دی. که هغه شخص سوی وي او یا سوځل سوی وي، الله تعالی وایي چې کله یو غیر مسلمان د الله څخه اعتراف کوي او پوښتنه کوي چې کله ته انسان راپورته کوي نو د هغه هډوکي په څنګه سره جوړوي، لکه څنګه چې تا پوښتنه وکړل، نو خلک هم پوښتنه کوي چې څنګه څوک قبر ته نه وي تللی، هغه د قبر څخه راپورته کوي. او په قرآن کریم کې هم راغلی دی، سورت قیام کې سورت نمبر 15 آیت نمبر 3 کې وای الله هډوکي څنګه جوړوي. الله فرمایي چې الله هډوکي فقط نه جوړوي، الله د ګوتو یوه لیکه جوړوي، د ګوتو یوه لیکه. تاسو به فکر کوئ چې الله تعالی ولې وایي چې یوه لیکه جوړوي سي. د نن ساينس وایي سر فرانسیس ګولډیت په 1860 کې یو ساينسدان وو، هغه د یو تحقیق وروسته وایي په میلیونونو انسانانو کې د 2 انسانانو د ګوتو چاپ یو رنګ نه دی. نو الله وایي وای هډوکي خو پرېږده، زه ستاسې د ګوتو یوه لیکه سره جوړوی سم او عیناً یو رنګ یې پیدا کولی سم. نو د الله دپاره بیا ژوند ورکول ډیر اسان دی، که هغه په قبر کې وي، که په اوبو کې ډوب سوی وي او که سوځلی وي، که هغه مسلمان وي، هندو وي یا عیسی وي، کن فیکون، نو وروسته بیا موږ ته نوی ژوند راکوي او بیا حساب کتاب را سره کوي. کوم په حساب کتاب کې د الله په احکاماتو عمل کړی وو نو جنت ته بزو او د دې دنیا په امتحان کې به کامیاب یو، که چیرې د هغه په احکاماتو مو عمل نه و کړی نو په امتحان کې به ناکام یو. هیله لرم چې د سوال په جواب پوه شوي یاست.